ستړي مشئ ګرانو لیدونکو اوریدونکو خویندو ورونو زما نیکې هیلې ومنئ. هیله من یم چې تاسو به ټوله روغ جوړ یاست. په نننۍ ویډیو کې تاسو ته زه هغه فعالي نومونه در پیژنم چې په ونکی وروستاړي پاییږي او دغه ډول نومونه کله په یو واو لیکلی کېږي او کله په دوو واوونو. نو لوستونکي او لیکوالان پکې کله نه کله ډېر تېروځي. نو په دې ویډیو کې تاسو ته هغه فعالي نومونه در پیژنم چې په یو او په دوو واوونو لیکل کېږي. لکه کوونکی په یو واو سم دی که په دوه واوونو، یا ښوونکی په یو واو سم دی یا په یو واو، یا نیونکی، شنونکی، څېړونکی، لیږونکی او همداسې نور. نو د دې لپاره راځو اوس قاعدې ته چې څنګه دا سم معلوم کړو. نو لومړی قاعده هغه کړ یعنې فعل چې په واو او لام یې ریښه پایېدلی وي لکه کول، خوښول او نیول، د هغو نومونو فعالي نومونه په دوو واوونو لیکلی کېږي. لکه له کولو څخه کوونکی جوړیږي. کول په واو او لام پایېدلی نو ځکه کوونکی په دوو واوونو راځي. یا همدارنګه نیول هم په واو او لام پایېدلی نو نیونکی به هم په دوو واوونو لیکو. یا خوښول، خوښونکی، هېرول، هېرونکی. اوس هغه فعالي نومونو ته راځو چې په یو واو لیکلی کېږي او هغو کړنو لپاره چې یوازې په لام پای ته رسېدلی وي، لکه شنل، لوستل. لکه ویل، له ویلو راوتونکی، ویونکی. ویل په یوازې په لام پایېدلی نو ویونکی یو واو اخلي. همداراز لوستل، لوستونکی، بښل، بښونکی او لیږل، لیږونکی. نو دا د یو یا د دوه واوونو لوست او هیله من یم چې تاسو به څه ترې زده کړي وي او تل په څېر د مهربانۍ له مخې یې له نورو سره شریکه کړئ. کور مو ودان، تر بلې ویډیو پورې مو په خدای سپارمه. ښې چارې.